د طالبانو په اړه د روسیې زبردست اقدام. بشپړ جزئیات په ویډیو کې وګورئ. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د اسلامي امارت د واکمنۍ د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره د وزیر له خولې لیکلي چې د ترهګرو ډلو له نوملړه د دغې واکمنۍ د ایستلو په پریکړې سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي همکاریو پر وړاندې یوازینی پاتې خنډ هم له منځه لاړ. په خبرپاڼه کې لیکل شوي چې په افغانستان کې د روسیې استازي د بهرنیو چارو له وزیر سره په لیدنه کې د دغه هیواد د سترې محکمې هغه پریکړه ابلاغ کړه چې له مخې یې د منع شوو ډلو له نوملړه د یادې واکمنۍ نوم ایستل شوی. دیمیتري ژیرنوف د یاد هیواد د سترې محکمې دغه پریکړه د دواړو هیوادونو ترمنځ په اقتصادي او سیاسي برخه کې د اړیکو د پرمختګ لپاره یوه تاریخي پریکړه بللې ده. د نوموړي وزارت په خبرپاڼه کې لیکل شوي چې امیرخان متقي د روسیې د دغه ګام ستاینه کړې او د نوموړي هیواد د سترې محکمې پریکړه یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په برخه کې د پام وړ پرمختګ بللی دی. ښاغلي متقي ویلي چې د دغه هیواد سترې محکمې په دې پریکړې سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د لا ډیرو سیاسي او اقتصادي همکاریو مخته یوازینی پاتې خنډ هم له منځه لاړ. د یاد هیواد سترې محکمې د پنځنۍ یا پنجشنبې پر ورځ د دغه هیواد د لوی څارنوال د غوښتنې پر بنسټ د اسلامي امارت پر فعالیتونو د بندیز لنډمهاله تعلیق اعلان کړ. د انټرفاکس راپور له مخې د دغې سترې محکمې قاضي ویلي د یادې واکمنۍ پر فعالیتونو بندیز دې وځنډول شي چې د روسیې د فدرالي قانون له مخې د ترهګرو ډلو په متحد فدرالي نوملړ کې ګډ دی. د دې پریکړې له کېدو سره تمه ده چې یاده واکمني به د نوموړي هیواد له رسمي تور نوملړه وایستل شي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.